دا یو ورور تپوس کړی دی چې زه په دکان کې کار کوم او موبایل یې جوړوم، آیا دا کار روا دی او که ناروا دی؟ الجواب بالله التوفیق. موبایل خرڅول او جوړول، دا موبایل چې دا په حرام کې استعمالیږي او په ښه کار کې استعمالیږي، په مباح کار کې استعمالیږي او په حرام کار کې استعمالیږي. نو په دې کې تفصیل دی. موبایل خرڅول جوړول په هغه چا باندې او د هغه چا دپاره جایز دي چې تا ته پته ده ستا غالب ګمان دی چې دا سړی پې داسې غلط کار نه کوي. دویم تا ته یو سړی معلوم دی چې دی په دې موبایل باندې غلط کار کوي، په حرام کې استعمالوي، دی دا کوي دا کوي، تا ته تفصیل معلوم دی، په داسې سړي له به یې نه خرڅوي، نه به یې دې سړي له روغوي. دریم هغه سړی دی چې د هغه تا ته څه پته نشته چې دی په څه کې استعمالوي. نو عام حالاتو ته ورته وګورئ چې موبایل خلک غالبا په څه کې استعمالوي. نو غالبا حالت دا دی چې موبایل خلک په یو جایز کار کې استعمالوي، رابطې پې کوي، خپل بعض ضروریات دي، بعض کارونه دي هغه پې کوي. نو د هغې په رڼا کې ته دا جوال خرڅولی هم شي، دا موبایل خرڅولی هم شي او دا موبایل جوړولی هم شي. نو دا تفصیل دی پکې. درې قسمه خلک دي. یو دا تا ته معلوم دي چې بې د سیده خلک دي، بیا خو صحیح ده. دویمه تا ته معلوم دی چې دی په حرامو کې استعمالوي او د کار هم دغه دی، دې سړي سره به مرسته نه کوي. درېیم هغه دی تا ته پته نشته. بیا عام حالاتو ته وګوره. بیا فرق دی په موبایل او په ټي وي کې او په ډیش کې، چې موبایل او ټي وي دې دواړو کې فرق دا دی چې دا ټي وي غالبا په شر کې استعمالېږي، نو ځکه د هغې نه به ځان لرې ساتي. او موبایل چې دی نه دی په شر کې دومره نه استعمالېږي چې څومره په مباح کارونو کې استعمالېږي. خلک یو بل سره رابطې ساتي. نو دا خو یو نقطه شوه. دویمه نقطه هغه دا شوه چې هر هغه ورور ته موږ نصیحت کوو کوم چې د موبایلو دا کار کوي او د موبایل جوړوي، چې خپل کار صرف د موبایل سره ساتئ. په موبایل کې دننه که د چا نه تصویران پاتې شوي، یا په دې موبایل کې دننه میموري کارډ یا په دې کې دننه سیم کارډ، نو پای کې ګوتې مه وایئ. دا د خلکو نه پرده اوچتول دی. او چې څوک د خلکو نه پرده اوچتوي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله به دې پرده اوچته کړي، په دنیا او په آخرت کې به یې وشرموي. نو تا له یو سړي موبایل راوړي، دا مله صحیح که، د هغه نه به کې میموري کارډ پاتې شوی. نو ته اوس دا مه ګورې چې میموري کارډ کې دننه څه دي، ته دا مه ګوره چې د موبایل په دې سټوډیو کې دننه څه دي، د دې په دې ګیلرۍ کې دننه څه دي، دې کې تصویران شته که نشته، دې کې ویډیوګانې شته، ستا دې سره هېڅ کار نشته. ستا کار دې سره چې دا موبایل به صحیح کې او هغه له به یې واپس ورکړي. او دا اهمه خبره. او په دې کې یو ادب ما بیان کړی یم، زما یو بیان دی د موبایل د استعمالولو آداب، تاسو به اورېدلی. پای کې ما ډېر آداب ذکر کړي دي چې زموږ په معاشره کې نشته. یو ادب پای کې ما دا ذکر کړو چې پردی موبایل باندې استعمالوي بغیر اجازت. ډېر خلک داسې دي چې والله لازم که څه پروایي موبایل به دغه شان راولي پردی، او کله به پکې میسیج ګوري او کله به واټساپ ګوري او کله به میسنجر ګوري. ولې؟ دا خو پردی موبایل دی، پردي خبرې دي چې ته ښځې سره به یې کړي، چې ته یار دوست سره به یې څه پټه خبره کړي، ته پردی موبایل چک کې. دویم دا ادب موږ ښوولی و چې کله یو سړی موبایل استعمالوي، د هغه د موبایل ته به ګوري هم نه داسې. ډېر ما داسې لیدلي په مجلس کې به ناست، ته په خوا کې موبایل راوباسې، ته به ګوتې وهې، دی به تا ته داسې ګوري. نو اوس هغه کېدی شي د سره پردي خبره کوي، څه خاص کار کوي، تا ته چا ویلي چې پردي موبایلو ته ګوره؟ او دا کار زموږ په دې پښتنو کې ډېر دی. د دې آدابو نه محرومه ده زموږ معاشره. بس چې چا موبایل پروت دی کټ سر ته بس راواله او ګوتې پکې وه، ټلیفون دې کوه، مزید. ولې مزید؟ د دې هر څه به تا نه تپوس کېږي. دا جدا مسله ده چې دې سړي پکې تصویران ولې اخولي ولې نه دي اخولي، دا د هغه خپله کار دی، د هغه نه به تپوس کېږي. خو ستا دې سره دا کار دی چې ته په دغې شینو کې ګوتې نه وهې. په دې ورسېدی که نه؟ دا اهمه نقطه ده، دا به خپل ژوند کې راولئ. دویمه مسله بیا دا ده، دغه وروڼو ته زموږ دا نصیحت دی، که بالفرض په دې موبایل کې ته څه حرام څه وینې، نو دغه کس ته نصیحت وکړه. په تا لازم دي مسلمان ته نصیحت کول. نو څومره ښه کار شو، پیسې هم ګټه او څه کوه، نصیحت کوه. او باقي په دې موبایلو کې دا سندرې اچول، په دې کې دا ویډیوګانې اچول،
په دې کې غلط شي نه اچول غلط پروګرامونه اچول دا حرام دي په دې چې کوم پیسې ګټل کېږي هغه حرام دي د دې کار دپاره د ځای ورکول په کرایي باندې حرام دي د ده سره هر قسمه مرسته کول دا حرام دي الله سبحانه وتعالی موږ د حرامونو لرې ساتي والله اعلم